Audio Jungle. السلام علیکم ګران دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن در سره یو لوی او مهم خبر شریکوو. د اوکراین او روس ترمنځ جنگ لا هم روان دی. ځینې لویدیځ ملکونه امریکا، برطانیه او نور اوس وایي چې دوی نورې وسلې او پوځونه روس ته نږدې استوي. دې سره روس غوسه شوی دی او خبرداری ورکړی دی. روس وایي که څوک زموږ پر وړاندې ودرېږي نو موږ به سخت جواب ورکړو. دوی دا هم ویلي که اړتیا شوه نو لوی وسلې به وکاروو. اتومي وسلې ته اشاره ورکړې ده. ناتو یو نړیوال پوځي اتحاد دی. دوی وایي چې که روس بل ملک ته هم لاس واچوي نو دوی به جنګ ته چمتو وي. دا خبرې د جګړې خطر زیاتوي. زیات خلک وایي چې دا حالات ډېر خراب دي. که دا جنګ پراخ شي نو دا به یوازې د روس او د لویدیځ ترمنځ نه وي، بلکې دا به ټول نړۍ لپاره خطر جوړیږي. خلک ویره لري چې ممکن ده دا د درېیم نړیوال جنګ شي. نو ګران دوستانو، تاسو فکر کوئ چې دا جنګ ممکنه ده که نه سوله به وشي؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې ولیکئ. او که تاسو غواړئ چې روزانه د نوي مهمو خبرونو څخه ځان خبر کړئ نو پښتو نیوز سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.